پیژې یاره چې اوس به بس کله راشي دیلی سوزه په ښار کې دې اوس ګرځېده ګران دي زه چلیږه دیم را باندې لنګر واچم دیلی سوزه مرغورتیا لږه په کار کې علي پټ مور کو اخوا دې خوا خو نیږدي وی جینۍ څه شوه گلزاده روبینه خو د پیسو نه اخلاص کو هلته دومره ګران دي همدا واله نن ډېره ستړی شوم ګل دا کړکۍ خو لږه لرې کړه زما په خیال چې میوزیک اورېدو ته یې زړه شوی دی میوزیک نه اورم چې لږه تازه هوا راننوځي اوکې مسز روبینا ګلزاره وای نه ټیمه ده ورېږه ورته ویم نه چې لږې تیز کړي وایم یا لږه غرق شو نو څه چلو شو لاندې شهزاده ولاړ دی زما په خیال چې موږ یې په راتلو ولیدو اوس به څه کېږي دی خو به راباندې مور او ماما خبر کړي که نه وبېږه ته لږ صبر وکړه زه لاندې ورځم لپسټیک راکړه شابه لپسټیک څه کوي ورشه دغه رسول مې سرې کړي ته راخوکه که نه د خبرو وخت نشته دې څه وې خوریا وې ماما جي ما په دې خپلو بېګناه او اثرناکو سترګو باندې ګلزاده او روبینه ولیدل چې ښار کې یو کور ته ننوتل بس زویه نو که ګلزاده سره روبینه وې نو هغه به موږ ته نه وې ماما جي د لالا سترګې خو مې هسې هم کږې دي څوک بله جینۍ واس روانه وه نو ګلزاده لالا به یې ورسره لیدلي اعتراض
تا زما سترګو ته کږي وي ته خو چې څوک وګوري نو بېهوشه شي. نو ولې روریا دروغ مې ووې. هغه بله ورځ د سړک په غاړه سور لیډر بکس ته 2 غنټې نه وې ولاړ چې زه در باندې رالم نو ما درته وی روریا داسې کې نو خبرې ماماجي څه ویل راته څه ویل درته ویلې وی دې جینۍ ته ولاړې چې دا دلته څه کوي وختي داسې ولاړه ده. ای ترکودیا نو بس انسان دې دوکه شي او حسین زاده تا زما په توره جامه سپین داغ ولګولو مورې زه به نن د ماسخوتن روټۍ نه خورم. دادی کور خو صحیح دی که نه؟ نو ولې تا چې زه دومره هوښیار ښکارم ما پیزن ته نښه کړې ده وګوره. نو اواز کوه ته که نه؟ اواز کوه ته چې پل شي دنه ته خو هوښیار یې ځه چې پې ورځو مخکې شه ته مشر یې. کاکا دا چغې دې څه دي؟ دا زما خدې ته راځي راځي څوک یې راګیر کړي دي ځه ځان وباسه ځه. تخته ترور بیا راغله. وای مورې که نه وای د کوره کې خلکو داسې والوته به وي چې اړه څوک یې په سترګو نه دلیدلی کوم. درته ویم وای مه کوه دا ستا د لاسه وای که نه زما څټ بې ځایه شوی دی. ځان ټینګه وای جرمن کې مې جنګونه غږولي دي په جوډو کراټې مې پولونه اخیستي دي او د سمسو شپږ اتو ګزارونه د کلي لار خطا که. زویا غلطي خو ستا وه تا ولې پردي کور ته ماما بوتلو. مورې زما دې د ماما په دې زوړندو بریتو باندې قسمي چې ما په دې خپلو ښایسته وسرناکو سترګو باندې ګلزاده او روبینه هم دقې کور ته په ورننوتو لیدلي. ښه بس ټیک ده وای زما خیال دی خورې ستا په علم کې به دا خبره نه خو پخوا به ټکېدلي بدل له مشرانو د سوچو غوړو الوا خوړوئ. وای یو سړي مشران ټکېدلي بدن له زهر خوري چې زر بېغمه جوړ. ماماجي زه خو اوس په دې کلي کې په اوچتو سترګو خبر هم نشم کولی. خلک وایي چې ماماجي د ایله د زنانو نه وایل خوړلو. وایم اول خو دومره څوک اوزګار نه دي او که بیا هم چا تپوس وکړو نو ورته وایه چې ماما مې ګوریله جنګ کې زخمي شوې.